په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې کړي چې روغ او جوړ به یاست. نن ورځ غواړم ستاسو سره د دوو ډېرو مهمو موضوعګانو په اړه باندې خبرې وکړم. یو چې د انګیزه یا هم موټیویشن ده، بل چې د ډیسپلین یا نظم ده. نو په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو وښیم چې د موټیویشن یا هم د انګیزې او د ډیسپلین ترمنځ فرق څه شی ده. د بریالیتوب لپاره آیا انګیزه مهمه ده که ډیسپلین مهم ده، او څه رقم کولی شي چې موږ ستاسو په خپل ژوند کې با ډیسپلینه یا هم منظم واوسو. ناول راځم موټیویشن یا هم انګیزې ته. موټیویشن یا هم انګیزه چې ده، دغه هغه احساسات دي چې موږ ستاسې یو کار کولو ته هڅوي. یعنې کله چې موږ ستاسې سره دغه احساس پیدا سي چې دغه کار ترسره کړو، نو دو ته ویل کېږي موټیویشن یا هم انګیزه. دغه موټیویشن یا هم انګیزه چې ده دا موقتي ده. یعنې ځینې وخت چې موږ ستاسې سره د یو کار کولو احساس پیدا سي او هغو ته موږ ستاسې ډېر تشویق سو، نو موږ ستاسې هغه کار پیل کوو، خو هغو ته دوام نسو ورکوی. د مثال په ډول سره یو څوک چې د مطالعې په اړه باندې یو مقاله ولولي یا هم د مطالعې په اړه باندې یو ویډیو وویني، نو دی چې د مطالعه شروع کړي، 1 ساعت یا 2 ساعته مطالعه وکړي، خو دغه انګیزه چې ده دوام نه کوي. یعنې 2 یا 3 ورځې وروسته دی بیخي مطالعه نه کوي او مطالعه پرېږدي. نو په دې خاطر باندې دغه موټیویشن یا هم انګیزه چې ده موقتي ده او دوام نه کوي. او بله خبره دا ده چې په موټیویشن یا هم په انګیزه باندې اعتبار نشته. یعنې ځینې وخت موږ ستاسې د یو کار ترسره کولو لپاره علاقه لرو چې هغه کار ترسره کړو، خو ځینې وخت موږ ستاسې د یو کار ترسره کولو لپاره علاقه نه لرو. یعنې په دغو باندې اعتبار نشته. ځینې وخت د یو کار ترسره کولو لپاره له موږ سره علاقه وي او ځینې وخت نه وي. لکه مخکې مې مثال درکړو د مطالعې په اړه باندې، ځینې وخت موږ ستاسې ډېر دې ته اماده یو چې مطالعه ترسره کړو، دغو علاقه لرو چې نوي معلومات لاسته راوړو، خو اکثره وخت چې ده بیا موږ له مطالعې سره شوق نه لرو یا ستړي یا بل مشکل، یعنې په دغو باندې اعتبار نشته. نو دغه د موټیویشن یا هم د انګیزې مشکلات څه دي؟ اول مشکل دا ده چې موټیویشن چې ده له احساساتو سره اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې زموږ ستاسې دغه موډ چې ده یا زموږ ستاسې دغه چلند چې ده بدلیږي. صحیح ده. ځینې وخت د یو کار ترسره کولو لپاره ښه علاقه لرو چې هغه کار ترسره کړو، خو ځینې وخت بیا بدل چې د هغو کار ترسره کولو لپاره علاقه نه لرو. نو په دې خاطر باندې یو مشکل یې دا ده. د مثال په ډول سره مطالعه کول، ځینې وخت د دې په موډ کې چې موږ مطالعه ترسره کړو، خو ځینې وخت بیا مطالعه نه کوو. ناول مشکل یې دغه ده. بله خبره دا ده چې موټیویشن چې ده اکثره په انرژي پورې اړه لري. یعنې کله چې موږ ستاسې د یو کار لپاره انرژي ولرو هغه ترسره کوو، خو کله چې د هغو کار لپاره موږ ستاسې انرژي ونه لرو، نو بیا هغه کار نه ترسره کوو. او اکثره وخت موږ ستاسې انرژي نه لرو چې یو کار ترسره کړو، نو ځکه یو کار ته دوام نسو ورکوی. نو په دې خاطر یې دا بل مشکل ده. او بل مشکل یې دا ده چې په موټیویشن یا په انګیزه کې چې ده کنسسټنسي یا دوام نشته یا مقاومت نشته. یعنې موږ یو کار شروع کوو د انګیزې په اساس باندې، د علاقې په اساس باندې، خو یو کار ته دوام نسو ورکوی، ځکه چې د هغو کار ترسره کولو لپاره له موږ سره یو څه وخت انګیزه یو څه وخت د هغو کار ترسره کولو لپاره علاقه لرو، خو د وخت په تېرېدو سره له هغو کار سره علاقه کمیږي او دوام نسو ورکوی. نو دغه د موټیویشن یا هم د انګیزې مشکلات دي. اوس راځم ډیسپلین یا نظم ته. نظم یا ډیسپلین چې دا هغه وړتیا ده چې موږ ستاسې یو کار ترسره کوو، که هغو ته علاقه ولرو یا نه ولرو. یعنې هغه وړتیا چې کله موږ ستاسې په ځان کې پیدا کړو چې یو کار زموږ ستاسې په پلان کې هغه ترسره کړو، که څه هم د هغو لپاره علاقه ولرو یا نه ولرو، یا د هغو لپاره انرژي ولرو یا ونه لرو، په هر صورت باندې هغه کار ترسره کوو. دو ته ویل کېږي ډیسپلین. دغه ډیسپلین چې ده دا په عادتو باندې ولاړ دی. یعنې کله چې موږ ستاسې د یو کار ترسره کولو لپاره یو عادت جوړ کړو، صحیح ده، یو سیستم جوړ کړو، یعنې بې له دې چې د هغو کار لپاره موږ ستاسې انګیزه ولرو یا ونه لرو، خو د عادت په ډول سره هغه کار ترسره کوو. یا هم یو د کار لپاره یو سیستم جوړ کړی او د هغو سیستم له مخې موږ ستاسې خپل کار ترسره کوو، دغسې ده ډیسپلین ده. بل چې ده ډیسپلین چې ده کنسسټنټ ده، یعنې دوامداره ده.
لکه مخکې مې مثال درکو مطالعه چې د موږ ستاسې د ځان عادت ګرځولی یا هم داسې سیستم برابر کړی چې زه به هره ورځ سهار له 7 څخه نیول تر 8 بجو پورې زه مطالعه کوم یو سیستم مې ورته جوړ کړی ده نو دغه کار چې ده دوام کوي صحیح ده دغو کار ته موږ ستاسې دوام ورکوی شو او د یو څه وخت لپاره نه کوو بلکې دوامداره یې کوو نو په دې خاطر باندې ډیسپلین چې ده یا نظم چې ده دا دوامداره ده او بل په دغو باندې اعتبار ده ځکه دا په احساساتو یا هم په ایموشن باندې نه ده ولاړ بلکې دا په سیستم باندې ولاړ ده موږ ستاسې یو کار چې د یو سیستم له مخې کو یا هم د یو عادت له مخې کو او په هغو باندې زموږ ستاسې اعتبار هم زیات دی مثلا لکه مخکې مې مثال درکو مطالعه د هغو لپاره مې یو سیستم جوړ کړی ده یو عادت هم جوړ کړی ده او هره ورځ په هغو سیستم باندې موږ ستاسې روان یو نو ځکه په ډیسپلین یا په نظم باندې اعتبار زیات ده بس راځم دې ته چې د بریالیتوب لپاره آیا موټیویشن مهم ده که ډیسپلین مهم ده مهمه خبره دا ده چې موټیویشن یا هم انګیزه چې ده تا ته یو شروع درکوی شي خو د دې په خاطر باندې چې دغه شروع ته دوام ورکړي دغه همیشه وساتي نو موږ ستاسې ډیسپلین ته ضرورت لرو یعنی کله چې موږ ستاسې یو کار شروع کړو د دې په خاطر باندې چې هغو کار ته دوام ورکړو هغه کار دوامداره ترسره کړو نو موږ ستاسې ډیسپلین ته ضرورت لرو نو کېدای شي انګیزه موږ ستاسې یو ښه شروع راکړي یو د کار پیل راکړي خو انګیزه چې ده همیشه موږ ستاسې بریا ته نه رسوي ځکه انګیزه ځینې وخت ځینې وخت نه وي خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ستاسې بریا ته ورسوي هغه ډیسپلین ده ځکه یو کار چې دوامداره ترسره کړي هغو ته ادامه ورکړي نو بیا موږ ستاسې بریا ته رسیږو که چیرې یو کار موږ ستاسې د یو څو ورځو لپاره یا هم د احساساتو په حساب باندې ترسره کړو نو هغه بیا موږ ستاسې بریا ته نشي رسولی نو په دې خاطر باندې چې موږ ستاسې بریا ته ورسوي او یغو کار ته دوام ورکړو نو موږ ستاسې ډیسپلین ته ضرورت لرو بله خبره دا ده چې دغه ډیسپلین چې ده څه رقم کوی شو چې په خپل ژوند کې موږ ستاسې ډیسپلین ولرو نظم ولرو اوله خبره دا ده چې موږ ستاسې باید د خپل ژوند هغه روزمره کارونه چې دي هغه منظم کړو یعنی ټول کارونه د یو تقسیم اوقات له مخې وکړو چې مثلا زه به سهار په 4 بجې جګېږم یا به 5 بجې باندې جګېږم لمونځ به کوم تلاوت به کوم له هغو وروسته به مطالعه کوم بیا به کار پیل کوم په مقام کې به ورزش ته ځم صحیح ده د یو تقسیم اوقات له مخې موږ ستاسې خپل کارونه ترسره کوو او په هغو باندې مخ ته ځو بله خبره دا ده چې هر کار لپاره یو فکس وخت وټاکه او فکس پلیس وټاکه صحیح ده ځای وټاکه یعنی په دې معنا چې زه به دغه کار په دغو ټیم کې او په دغو ځای کې ترسره کوم د مثال په ډول سره مطالعه ته وخت ورته ټاکې چې زه به له 7 څخه نیول تر 8 بجو به مطالعه کوم د دغو لپاره ځای وټاکه مثلا زه به په جومات کې مطالعه کوم زه به په چمن کې مطالعه کوم یعنی یو مشخص ځای وټاکه او په یغو ځای کې هغه کار ترسره کوم مثلا د ورزش لپاره ته کلب ته ځې نو په دې خاطر باندې چې موږ ستاسې په خپل ژوند کې ډیسپلین ولرو باید د هر کار لپاره یو مشخص وخت او یو مشخص ځای بله خبره دا ده چې هر کار چې ده له کوچنیو قدمو څخه شروع کړه یعنی که ته چیرې وغواړې چې مطالعه کول پیل کړې نو ځان ته دا مه چې زه به هره ورځ 2 ساعته مطالعه کوم ځکه کېدای شي ته هره ورځ 2 ساعته مطالعه ونه کړې یا د هغو لپاره وخت ونه لرې یا هم انرژي ونه لرې بلکې داسې ووایې چې زه به هره ورځ 15 دقیقې یا 10 دقیقې مطالعه کوم یعنی داسې سیستم ځان ته جوړ کړه چې ته هغه هره ورځ ترسره کوی چې هغه په تا باندې بوج کېږي نه نو ځینې وخت چې کله د یو کار لپاره موږ ستاسې انګیزه ولرو نو هغه کار په یو وار ډېر ترسره کوو خو هغو ته دوام نشو ورکوی خو که چیرې موږ ستاسې د یو کار لپاره ډیسپلین ولرو نو کېدای شي هره ورځ هغه کار ترسره کړو که څه هم کم وي نو کله چې دغه کار هره ورځ ترسره کړو نو دو ته دوام ورکړو نو موږ ستاسې خامخا یو نتیجې ته رسیږو نو باید موږ ستاسې هر کار چې ده له ډېرو کوچنیو شیانو څخه پیل کړو او بله مهمه خبره دا ده چې د هر کار لپاره بانې مه لټوه صحیح ده پلمې مه لټوه مخکې له دې څخه چې یو کار شروع کړې ته هغه امکانات ټول ورته برابر کړه نو کله دې چې کار شروع کړو
بیا هغه کار ترسره کوه. د هغه لپاره پلمې مه لټولی چې زه وخت نه لرم، زه دا امکانات نه لرم، زه دا شی نه لرم. نه، اول امکانات برابر کړه، ټولې پلمې ختمې کړه، له هغې وروسته کار شروع کړه او په خپل کار کې نظم او ډسپلین ولره. نو په دې ډول سره موږ ستاسې کولی شو چې په خپل ژوند کې با ډسپلینه یا منظم واوسو، ځکه ډسپلین چې ده د بریا لپاره لومړنی راز ده.